الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم. ابو سعید خدری رضی الله عنه وی ما د نبی صلی الله علیه وسلم نه دا ارشاد اوریدل دي. الله پیغمبر فرمایلی وی په یو موقع باندې احتجت الجنه والنار، د جنت او د جهنم د یو بل سره حجت بازی، د یو بل سره جګړه او مناظره رااله. جګړه په دې کې و چې جنت ولې زه غواړم او جهنم ولې زه بهتر یم. د دې نه دا معلومیږي چې جګړه چې ده نو دا په دې ټول مخلوقاتو کې راځي، یوازې په انسانانو کې نه، په دې مارغانو کې، په دې درندګانو کې، په دې سارو کې، هر چا کې بس یو جګړه، یو اختلاف او یو معرکه شروع ده. ته وګوره دې چې جنت او جهنم نښتي دي او د هغې حجت بازي او د هغې جګړه، اختلاف او مناظره شروع ده. یو وایي زه غوره یم، بل وایي زه غوره یم. نو جهنم ولې زه ځکه غوره یم، زما د بهتروالي وجه دا ده چې فی الجبارون، ما ته به بدماشان خلک راځي، تکبر کوونکي. جبار هغه چا ته ویل کېږي چې خپلې غټې غټې خبرې کوي او د چا قانون په ځان باندې نه ماني، تواضع عاجزي پکې نه وي. او جبار منه زورور. الظالم چې کوم دی یرغم الناس علی اهوائهم، چټي په چټي باندې خلک ذلیله کول، پذابول، هغې راغورځول، انسانانو له تکلیف ورکول. جبار دغې ته ویل کېږي چې د الله مخلوق په عذابولو له خوند او مزه ورکوي. والمتکبرون، تکبر کوونکي. الله سبحانه وتعالی قرآن کریم کې د قارون او د فرعون او د هامان د دریو په باره کې یو خبره ذکر کړې ده. فرعون ویلو چې انا ربکم الاعلی، او ابلیس ویلو چې انا خیر منه، او دغه رنګې هامان ویلو چې او د قارون چې د ما سره د دولت عندي، دا زما د کمال د وجې نه. علماء دین دا معلومیږي چې رب العالمین باندې دا انا کلمه ډېره بده لګېږي. انا معنه زه داسې یم، زه ډېر چالاک یم، زه ډېر مخوریز یم، زه ډېر هوښیار یم، زه مخې ته هېڅ څوک هم نه منم. دا زه چې وایي دا غټ متکبر انسان یې. د تاسو دې خبره باندې سوچ وکړئ، ځان ته وګوره او دغه رنګې ما ته او بل چا ته، چا چې دا خبرې کولې چې دا زه او انا او دا کار نسبت یې ځان ته کوو، دا یو نوع تکبر دی، غټ تکبر دا دی. دې وجې نه قرآن کریم کې چې غټ مجرمان دي هغوی هم دا کلمه استعمال کړې، فرعون او قارون او هامان او ابلیس، هغې دا کړې. دا د تکبر د وجې نه الله سبحانه وتعالی جهنم د دې متکبرینو د ذلیله کولو دپاره پیدا کړی دی چې دا په دې باندې ذلیله کوي. والعیاذ بالله. ډېره عاجزي او تواضع پکار ده او دغه رنګې چې کوم دی نو ډېره تضرع پکار ده. هېڅ قسمه تکبر، بدماشي، بد اخلاقي، ځان د پاسه کول دا مه کوه. ما ته ډېر کمزور یو. وقالت الجنه، او جنت ویلې فیها ضعفاء الناس، په ما کې چې کوم دی کمزوري خلک وایي. ضعفاء الناس معنی هغه خلک چې هغه د ظاهر د لباس په اعتبار او دنیوي حیثیت سره داسې کمزوري خلک وي او دغه رنګې بس لږ د ګزارې ولا رزق چې هغو ته میلاویږي. زموږ په دې زمانه کې موږ اکثر د دې غربت او د فقر او د نیستۍ نه یېرېږو، حالانکې چې کوم دی په دې کې کمال دی چې کله په سړي کې ایمان وي. یو اثر کې راغلي و اذا اجتمع ابلیس و جنودو، چې کله ابلیس او د هغه لښکرې راجمع شي، لم یفرحوا بشیء کفرحهم بثلاث. ابلیس او د هغه بچي، د هغه ذریت او د هغه لو لښکر په دریو خبرو باندې ډېر خوشحالېږي. یو دا دی چې مؤمن قتل مؤمن، یو مؤمن راولېږي که مسلمان هېڅ بل مسلمان قتل کړي، هغه ووژني. دې خو ګورې توجه کوئ، یو مسلمان بل مسلمان قتل کړي، نو دې باندې ابلیس چې دی نو هغه ډېر خوشحالېږي. تاسو دا خبره یاد ساتئ چې نورو ګناهونو ته الله صبر کوي. په دې یورپي ملکونو کې، په دې امریکا، په دې کاناډا کې چې ډېر عذابونه نه راځي، او دا ځان ته چې اسلامي ملکونه وایي، دا زمونږ او ستاسو په دې کې زلزلې، طوفانونه، وجل، دا ولې ډېر دي؟ ځکه هلته د انسانیت قدر دی، هلته د سپي قدر دی، اگر که زیناونه هم پکې دي او دغه رنګې سود هم پکې دی. ولیکن زمونږ په دې ملک
بلکې زموږ په دې منطقو بلادو کې وینه ډېره ازانه شوې ده. بس دې ته پښتون تکړه دی چې بل مسلمان راوغورځوي ویې ولي تربور او تزوین هلکه دومره تکړه بیت المقدس ته لاړ شه فلسطین ته کافر ته چې کوم دی هغه تخفي خول که یو افسر چې کوم دی یو فوجي له سپېړه ورکړي داسې د غلې ولاړي خو که مسلمان او تربور ته خبره راغله نو بیا سم زمرې حدیث کې راغلي د مسلمان د جنګ نه تېښته کوه هغه د مقابلې ته مه ودرېږه. نو مؤمن چې کله مؤمن قتل کړي ورجل یموت علی الکفر د یو سړي خاتمه چې په کفر باندې وشي ابلیس په دې باندې ډېر خوشحالېږي. وقلب فيه خوف الفقر زما مقصد دې جمله کې دی او هغه زړه چې په هغې کې د فقر او د لیسته نه یېره یي. موږ او تاسو سره څومره غم یې چړي په چړي باندې کرل لیبل کوو ګوتې د ځان سره شمارو ځان هم سودایان او وهمې جوړ کړي دا به څه کېږي او که دا پلانې کار رالی و کروړه چې کوم دی 2 کروړه څنګه نه شولې دا ولې ترقي نه کوي هلکه بېګا دې هم ډېره ښه خوړلې وه اوس دې هم چې کوم دی ډېر مزېداره کپړه دې اچولې ده. زما عزتمندو دې مشران نه تاسو تپوس وکړئ مخکې وخت کې نږدې وخت کې ډېره لیسي او فقر و زموږ دا زمانه ډېر د پراخۍ زمانه ده غریب نه غریب سړی والله په هفته کې 2 هفتو کې یو جوړه کوي مخکې د مشرانو ته پته چېرته اختر کې به یې جوړې کولې اوس هره هفته کې یو جوړه په بدن باندې چې کوم دی ته دې تاسې وګوره 500 سوټ او جوړه او په خپو په پیزار باندې د 20,000 د 15,000 او د 10,000 چې کوم دی پیزار دا د نه پاتې کېدلو ولې دغه کفن به ته درچولی کېږي تواضع عاجزي پکار ده. او فقضى الله بینهما الله سبحانه وتعالی د جهنم او د جنت په مابینځ کې فیصله وکړه چې تاسو جګړې مه کوئ. جنت ته یې ویلې تم ښایي انک الجنه رحمتي ارحم بکی من اشاء ته زما د رحمت مظهر یې زه چې د چا نه خوشحاله شم او رب العالمین زه پرې رحم کوم نو بس الله وایي دا جنت د هغې مظهر دی د هغې عملي نمونه ده چې الله رب العالمین د چا نه خوشحاله شي او بیا د خپلې رضا اظهار کوي د جنت په شکل باندې ته اندازه ولګوه چې دا جنت به څنګه ځي. وانک او جهنم ته یې ویلې ورته چې عذاب اعذب بکی من اشاء او جهنم ته ویلې ته زما د غصې مظهر یې زه چې چا ته غصه شم نو تا ترې راولمه ته زما جیلخانه یې ولکلیکما علی ملؤهما او په ما د دواړو باندې دا واده مې د تاسو سره کړې ده دا ذمهواري د جنت وي تا به هم ډکومه جهنم ته وایي چې کوم دی تا به هم ډکومه. شیخ اشعراوي او عالم دې غولی وي عجبت لثلاث د 3 کسانو د تعجب کومه رجل یجري وراء الوراء مال یو سړی د ټول عمر په دې پسې منډه وخي چې مالداري حاصله کړمه مال حاصل کړم مال پسې منډې وخي یا لکه والمال تارکه دقه مال بیا پرېږدي لاول چې کوم دی ناشنا شی دی تاسو ګورئ د روپۍ ډېر بېوفا شی دی یقین وکړه حاجت دله نه وي تاسو چې ستا د جیب نه وتلي دي داسې سره وفاداري نه کوي ستا به ضرورتمند به دې جوړ کړي څومره چې ډېر راځي روپۍ هغومره به دې زیات حاجتمند جوړوي دا تجربه ته وکړه د چا چې والله د 1,000 روپو چې کوم دی آمدني وي هغه ته به د 1,000 روپو حاجتونه مخې ته راځي او چا چې د 1,00,000 روپو چې کوم دی آمدني او د 1,00,000 روپو تنخواه او ګټه وټې وي یقین وکړه د هغه به د 1,00,000 چې کوم دی ضرورتونه هغه به راځي. ورجل یخاف علی الرزق یو سړی په رزق پسې یېرېږي چې دا به مې څه کېږي او الله د هغه رازق دی. ورجل یبني القصور ویبنى فی مسکنه فی القبر یو سړی چې دی نو هغه بنګله جوړوي په دنیا کې حالان کې د ده چې کوم دی نو ټکانه هغه وایي دا خبر دی. تاسو دې ته وګورئ زما عزتمندو الله رب العالمین په باره کې موږ ډېر بدګمان یو چې د رزق مسله راشي بیا موږ د الله نه نه کېږي حالان کې همدا انسان چې دی کله جاز ته وخېږي دغه ډرایوره چې کوم دی او د جاز چلوونکی پېژني نه بس هغه قرارې ته ناست دی سترګې پټې کړي بره په هوا کې په هغه باندې اعتماد یې وي چې کوم دی جاز یې روان کړی دی دا خطر ورته نه چې به وغورځوي او دغه رنګ اکسیډنټ به کړي خو خوبونه به کې کوي بره په هوا کې ګاډي کې کښېني زما عزتمند دوی څه په ګاډي کې ویده شي زه ډرایور دغه شته یا لکه ډرایور نه پېژني او د جاز چې کوم دی هغه ډرایور نه پېژني هغه پایلټ او په هغه دې ایمان او یقین شته دی چې زه دا به مې محفوظ او دغه رنګې دا به مې په حفاظت سره ځای ته رسي. هغه رب العالمین باندې ډېر توکل پکار دی چې موږ او تاسې دومره چلولي دومره زندګي الله کړې ده او دغه رنګې نعمتونه راکړي آینده کې به هم راکړي دې د وجې نه تواضع عاجزي پکار ده. الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو متواضعین جوړ کړي.